خبر ایران د خپل سفارت او قونسلګرۍ د ساتنې غوښتنه کړې. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هر کلی کوم. د ایران په افغانستان کې د خپل سفارت او قونسلګرۍ د ساتنې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د ایران ضد د سختوالو راریونو ویرولي او دوی افغان حکومت د دوی د سفارت او قونسلګرۍ امنیت تامین کړي. ایران چارواکي په خبره دي احتمال شته چې ځینې کړنې له فرصت په استفادې دوی له خطرو جوړ کړي. نه له همدې عمله د ډیپلوماټانو او قونسلګرۍ مامورینو د ساتنې غوښتنه کړې ده. پرون په کابل کې د خوست او هرات کې د ایران ضد لاریونونه وشول او د افغان کډوالو وړاندې دغه هیواد په چلن کې سخت نیوکې شوې. د پاریدلو لاریونونو په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ د کاڼو ګزارونو هم وکړل او له ایران یې وغوښتل چې خپل غیر انساني چلن ته نور د پای ټکی کیږدي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.